علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. دا د نن بیا د یوې نوې ویډیو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. په نننۍ ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو د واتساپ په بیکګراوند باندې د خپلې خوښې وړ تصویر او یا خپل تصویر ولګوو. نو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه تصویر تاسو ګورئ، دا تصویر ما په خپل واتساپ باندې لګولی. نو تاسو څنګه کولی شئ چې داسې تصویر یا خپل تصویر یا د هر کم تصویر چې تاسو غواړئ د واتساپ په بیکګراوند باندې ولګوئ. که چیرته تاسو هم دوستانو د واتساپ په بیکګراوند باندې خپل تصویر لګول غواړئ، نو دا ویډیو تر پای را سره وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست او زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، نو په مهرباني سره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او څنګه کې د بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو چې موږ هره نوې ویډیو پورته کړو تاسو ته به پر وخت سره دررسي. او دوستانو، که چیرته مو ویډیو نه وي لایک کړئ، نو ویډیو حتما در سره لایک کړئ. نو راځو ویډیو پیل کوو. رابسې دوستانو واتساپ ته. اوس واتساپ کې څنګه کولی شو خپل تصویر یا د نورو تصویرونه په خپل واتساپ په بیکګراوند باندې ولګوو. نو دلته دوستانو تاسو راسئ، واتساپ خلاص کړئ او دلته په دې دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې دریو ټکو باندې کلیک وکړ، نو دلته به بیا په دې والپیپر باندې کلیک وکړئ او دلته به بیا په ګالري باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ګالري باندې کلیک وکړ، اوس دلته هر یو تصویر چې تاسو غواړئ د واتساپ په بیکګراوند باندې ولګوئ، نو هغه تصویر به دلته تاسو پیدا کړئ. دلته مثال زه دغه تصویر تاسو ګورئ، دغه تصویر د واتساپ په بیکګراوند باندې لګوم. تاسو ګورئ دلته دوستانو، دلته لاندې بیا لیکلي سیټ، په دې سیټ آپشن باندې به کلیک وکړئ، نو ستاسو تصویر به کوم چې تاسو غواړئ نو هغه به ستاسو په بیکګراوند باندې سیټ سي. دوستانو، که دغلته بیرته که چیرته تاسو لرې کول غواړئ، نو دلته به په والپیپر باندې کلیک وکړئ او دلته به نو والپیپر باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو بیکګراوند بیرته والپیپر ترې لرې شي. نو دوستانو، که چیرته مو ویډیو خوښ شوي ویډیو حتما در سره لایک کړئ او زموږ چینل د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.